ولې د انسان سترګې په ناڅاپي ډول باندې رپېږي او انسان خپل کنټرول پرې له لاسه ورکوي؟ آیا کله مو سترګې رپېدلې او دا احساس مو کړی چې تاسو خپل کنټرول پرې له لاسه ورکړی؟ راځئ په دې ویډیو کې پوه شو چې دا حالت ولې رامنځته کیږي. دا موضوع په میرمنو کې ډېره عامه ده. کله وخت کې چې سترګه په ناڅاپي ډول باندې رپېدل شروع کړي یا غورځېدل شروع کړي، نو دوی دا حالت د میلمنو راتګ ته منسوبوي. خو داسې نه ده. دې حالت ته مایوکیمیا حالت ویل کیږي او دا د سترګو د کوچنیو عضلاتو یو غیر ارادي حرکت بلل کیږي. او اکثره وخت د ستړیا، فشار، د کافین زیات استعمال او یا د خوب د کمښت له وجې رامنځته کیږي. ویل کیږي چې د ویټامین B12 د کمښت یا د سترګو وچوالی هم د دې د منځته راتګ لامل کیدای شي. تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ او څه مو تر اوسه پورې اورېدلي دي؟ کمنټ کې حتما راسره شریک کړئ. مننه.